کله ته پر انسان داسې راځي چې په دې وخت کې د خپل کنټرول د لاسه ورکړي. انسان بې کنټروله کېږي. د درې حالتو کې به ته خپله توجه ډېره برابره ساتي او خپل عقل به دې په ځای باندې ساتي، ورنه دومره لویه خطا به درنه وشي او دومره لوی نقصان به درنه وشي، یا د آخرت لحاظ سره یا دنیا لحاظ سره، چې به یقین وکړه د هغې جبیره او د هغې تلافي او هغه نقصان پوره کول هغه به درنه بیا کلونه والي، او یا به د هغې د وجې نه کلونه ذلت کې زندګي تېره کړي، او کله کله به په جیل کې، او کله کله به ډېر په عذاب کې زندګي تېره کړي، او کله کله به د خپل ځانم د لاسه ورکړي د هغې. لومبنی حالت پای کې حالت د غصې دی، چې کله غصه شي هغه د عربۍ ژبې مقوله ده الغضب اوله جنون. د غضب لومبنی سټپ، لومبنی حالت هغه لیونتوب دی، انسان په ځان نه پوهېږي، واخره ندم بیا اخره کې احتمال وي. نو چې کله غصه شي نو توجه کوه. دې وخت کې شیطان په تا لوبې کوي، دې وخت کې د ستا کنټرول شیطان سره په لاس کې شي. شیطان په وسوسو کې نورم زورور شي او د شیطان وسوسه په دې وخت کې ډېره ښه اثر کوي په تا باندې او ته یې منې. په حالت د غصې کې انسان د شیطان په لومه کې ګیریږي، د شیطان په جال کې ګیریږي، د انسان دا کنټرول شیطان سره شي. د دې انسان نه داسې یو شی جوړ شي چې دې ریمونټ د شیطان سره هغه یې اړې راړی. نو دې وخت کې ته خپل خواص برابر وساته. پوه شه چې زه غصه یم، زه بې کنټروله یم، نقصان کومه د خپل ځان یا د بل مسلمان. هسې نه بل ووژنې، بل دنه قتل نه شي، ګزار درنه خطا لاړ نه شي، خپل بچی دنه په داسې ځای ونه لګېږي چې سترګه یا بل اندام ته نقصان یا تکلیف ورسېږي. ډېر عمر به بې په ده باندې ته خبرې، بیا به ډېر پریشانه یي، ډېر نقصان به وکړي. کله کله به الله مکه ستا د غصې د وجې نه به د مقابل هم په غصه شي، هغه به رباندې ګزار وکړي، ستا ژوند ته به خطره شي یا به د بل ژوند ته خطره شي. نو د غصې په حالت کې کنټرول. دویم حالت چې کوم دی هغه په حالت د شهوت کې. انسان کمزوری دی، په ده باندې کله کله د شهوت غلبه راځي. الله تعالی د انسان د شهوت د کنټرول لپاره نکاح مقرره کړې ده. نبی علیه السلام فرمایي په وخت باندې نکاح کوئ، وایي ای د ځوانانو معاشرې ودونه وکئ، که چېرته وسم نه وي یا مناسب رشته نه وي نو بیا روجې ونیسئ. روجې سره انسان کنټرول کېږي. لیکن چې کله ته په شهوت تا باندې غلبه وکړي نو ته بیا اعوذ بالله وایه، یا روجه ونیسه په هغې ورځو کې، یا څه کوه الله تعالی ته وژاړه، الله تعالی نه وغواړه. د دغې وجې نه علما فرمایي چا چې واده کړي او روجه په ده باندې راغله نو د ورځې دې خپلې بیبي سره کمرې کې ځان ته کېږي نه. په دغه وخت کې به په ده باندې دا شهوت غلبه وکړي، په دغه وخت کې په ده باندې به دا شیطان غلبه وکړي او روجه به یې خرابه شي، کفاره به په ده باندې راشي. او دغه شان علما فرمایي چې نوی واده چا کړي او د ده ښځه د حالت د بیمارۍ کې وي، جامې راغلي وي، هیڅ راغلي وي، نو هغې نه لرې اوسېږه، ځان دې نه لرې ساته. هسې نه چې په ګناه کې ځان واقع کړي نو شهوت درنه غالب شو نو بیا ځان په کنټرول کې ساته. هسې نه چې په غضب ځان واړې، هسې نه چې دا شهوت ته ونه شرموي، برباد دې نه کړي، بې حیا دې نه کړي، سپک دې نه کړي، خلکو منځ کې ونه شرمېږي. نو په دغه وخت کې پوهه شه چې شهوت غلبه وکړه، اعوذ بالله ووایه، اودس وکړه، جومات ته لاړ شه، دعا وغواړه، ځان کنټرول کړه. هسې نه چې ځان خراب کړي. سوشل میډیا دور دی، هر طرف ته کیمرې لګېدلې دي. هسې نه چې پردۍ لور ته لاس واچې، پردي بچي ته لاس واچې، ځان تباه او برباد نه کړي، ځان خراب نه کړي. دې وخت کې به ډېر احتیاط کې خپل کنټرول ځان سره وساته. شیطان مه خوشحالوه په ځان باندې، خپل کنټرول شیطان ته مه ورکوه. درېیم حالت هغه فراغت دی، چې کله یو انسان کله فارغه کښېني نو بیا څه کېږي؟ د نه اکثره ګناه کېږي. تر وجه نه پښتانه وایي د هسې کېناستو نه بېکار هم ښه دی. بېکار به هغه چې روټۍ به پکې او نور به پکې څه نو. دا پخواني خلک په دې باندې پوهېږي چې دا ته به د دنیوي څه فایده ونه شي، فقط د بل مسلمان یو خیر ورسي. فضول مه کښېنه. چې کله ته فضول کښېنې د دغه وجه نه علما فرمایي د اوزګارو خلکو دماغ دا د شیطان د دمې ځای دی، بیا دې په مصیبت کې اړوي. نو خپل ځان ته هم سوچ کوه، خصوصا په دې دور کې خپل بچي فارغ مه کړه. تعلیمي ادارو ته لېږه چې کله چوټۍ نه وي، رخصتۍ نه وي، چې ته خپل کار کې کمزې کړي، څه کوه هلته دا راغواړه، ځان سره یې مصروفه کوه، ټیوشنه کې هغې کې مصروفه کوه، یو ځای کې بند کړه. هسې نه په ګناه دې وانهړې، هسې نه چې ځان ګناه کې اخته نه کړي، تا ته څه مسایل جوړ نه کړي، تا ته څه پریشاني جوړه نه کړي، څه غم درته جوړ